د افغانستان شریف ملت او دلته راغونډ شوو ټولو ژورنالستانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه نه مخکې له ټولو ژورنالستانو ورونو مننه کوو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې له موږ سره برخه واخیستله او په خپل راتګ سره یې موږ ته ویاړ راوباښو. زموږ مراسم یې نور هم شانداره وګرځول. پرون ورځ چې د حمل د میاشتې 2مه نیټه وه، د اسلامي امارت د مشرتابه له دفتر څخه د پوهنې وزارت ته په لاندې متن باندې یو هدایت راغی. ټولو هغو اناسیه مکاتبو او لیسو ته چې له 6م صنف څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امر ثاني پورې معطل کړي. هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامعه طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشو، بیا به یادو ښځینه مکاتبو او لیسو ته رسما اطلاع ورکول شي. والسلام، د اسلامي امارت د مشرتابه دفتر.